دا جینۍ چې دا نو د واده په ارمان باندې د دنیا نه لاړه او دې واده ته 2 ورځې پاتې وې چې دا د دنیا نه لاړه، رخصت شوه په بیوټي پارلر کې. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې هم ډېر زیات عبرت دی او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ملګرو چېرته چې تاسو ته جینۍ ښکاري دې واده ته 2 ورځې پاتې وې، دا بیوټي پارلر له بوتله چې دغه موږ ښایسته کړو، د هغه نه پس چې ده نو د جینۍ هم ډېره زیاته خوشحاله وه چې کله بیوټي پارلر ته بوتله، په بیوټي پارلر په کرسۍ باندې کېنوله، مکمل طور باندې دا جینۍ نڅا وکوتو. دا جینۍ خلکو له مخ اړې راړې خو په هغه کیسه نشته، ملک الموت ورته حاضر شوی دی او هغه یې نه حساب واخیسته او هغه د دنیا نه لاړه. ملګرو په دې ویډیو کې موږ له هم ډېر زیات عبرت دی، ځکه چې که نه دا جینۍ نن د دنیا نه لاړه نو چې موږ یو داسې ټیم کې د دنیا نه لاړ شو که نه چې موږ د ګناه کار کوو نو موږ به الله له څه جواب ورکوو. نن سبا نوجوانان چې په کومه حالاتو کې ژوند تېروي نو هغه ډېر زیات ګران دي، ځکه زه هم دې نوجوانانو ته خواست کوم څوک مونځونه نه کوي، د مونځونو پابندي نه کوي. زموږ اصل مقصد دا دی چې مونځونه کوئ، که په داسې ټیم کې ستا نه ثواب واخیستی شي چې ته نیک کار کوې نو څومره ښه خبره وي، او که ته غلط کار کوې او یا د ګناه کار کوې او ستا نه ثواب واخیستلی شي نو ته به الله له څه جواب ورکوې. نو نن سبا چې دی نو دا قصې ډېرې زیاتې راځي دا واقعې، نو که دا جینۍ د دنیا نه لاړه د واده په ارمان باندې، بلکې موږ ته یو عبرت پرېښودو، موږ ته د دنیا یو اصلیت وښودلو چې دنیا چې ده نو څنګه چې ته په دنیا پسې ورپسې یې که نه داسې د دنیا ده نه چې په دنیا پسې ته ورپسې نو دنیا چې ده نو هغه ستا نه لرې تښتې، چې ته د دنیا نه لرې شي دین طرف ته ورپسې شي نو دنیا په تا پسې درپسې شي. ملګرو دا د دنیا حقیقت دی، اصل اصلیت دی. دنیا چې ده نو دنیا یو فاني دنیا ده. که دا تاسو سوچ وګورئ خلک په داسې طریقو باندې د دنیا نه لاړ شي چې ته به وایې چې ما نور هېڅ هم نه کولی، صرف مې عبادت د الله رب العزت کولی. او نن سبا چې نوجوانان دي نو زه دې ته دا وایم که نه نن سبا د غیبتونه هم ډېر زیات جوړ شوي دي، دا خلک ډېر زیات غیبت کوي او الزام لګوي. نو غیبت نه دی، دا غیبت ډېره زیاته غټه ګناه ده. غیبت که تاسو کوئ نو غیبت چې دی نو د خلکو د نیکۍ دومره سوځئ لکه څنګه چې په دېرګي نه دي دا سوځي. نو او بل دا الزام هم نه دی پکار په خلکو باندې. بل دا چې د دنیا دغه یو څو ورځې ژوند دی، په دې کې موږ له ډېر غټ عبرت ومال چې تاسو سره ضرور شریک کړم.